د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د خپل اړونده انسټیټیوټونو د زده کوونکو نوښتونه او په لاس جوړ کړي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. په دغه نندارتون کې چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د رئیس ترڅنګ د دغه ولایت چارواکو هم ګډون کړی و، زده کوونکي یې وهڅول ترڅو خپلو نوښتونو ته دوام ورکړي. به اثر توجه امارت اسلامی افغانستان لله الحمد هیچ مانعی در برابر کار شما وجود ندارد و هر کار شما و هر تلاش شما را قدر میگذارند و به او احترام میدهند. شاګردان و چې هغوی نوې اختراعې وکړې او نوې داسې شیان یې جوړ کړل، الحمدلله چې په ټول افغانستان کې به تر اوسه چا نه جوړ کړي. نو د هغو جملې نه تقریبا 10 دانې شاګردان دي. په یاد نندارتون کې پرمختللې وسلې د نابینایانو لپاره ځیرکې عینکې، امسا او نور بېلابېل وسایل نندارې ته ایښودل شوي وو. جوړونکي وایي له ډېرو کمو وسایلو نه په استفادې یې رغولي دي. د امسا، زیرک امسا، زیرک عینکې او د دې ترڅنګ زیرک کثافتداني جوړه کړې ده. کوم چې زیرک امسا چې ده 3 کاره کوي. یو دا چې نابینا شخص کله په لاره باندې روان وي نو ده ته کوم موانع، کوم دیوال یا شی چې ورته راځي هغه مشخص کوي او ده ته یو الارم کوي. نو ما غوښتنه هم د دولت څخه همدغه ده چې د موږ انسټیټوټونو ته د لازماتو وسایلو خریداري وشي، ځکه چې هر نفر دا خوښ لري چې لاسته لرونه ولري. په افغانستان کې ډېر ښه ذهنونه شته دي. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو 14 انسټیټیوټونه شتون لري چې د بېلابېلو څانګو په درلودلو سره سلګونه زده کوونکو ته زده کړې ورکوي.